د افغانستان په ملي بودیجه کې د سکتورونو او کوډ کارونې ارزښت. بودیجه د یو هیواد لپاره د ملا تیر حیثیت لري چې په نشټون کې هیڅ اداره، سازمان او هیواد فعالیت نشي کولای. د افغانستان ملي بودیجه دوه برخې لري. یو عادي بودیجه. دغه برخه د حکومت عملیاتي لګښتونه برابروي لکه د کارکونکو معاشونه او ورځني لګښتونه. دوه پراختیايي بودیجه. دغه برخه د هیواد په پراختیايي اړخونو لګول کیږي لکه د اوبو د بندونو، سړکونو، کانالونو او ودانیو جوړول. ملي بودیجه چې لس بیلابیل سکتورونه لري، هر سکتور ځانګړی ارزښت لري چې د بودیجې په جوړونه او مصرف کې مهم رول لوبوي. د بودیجې په سند او افنس سیستم کې د کوډ کارونې ارزښت. بودیجه بیلابیلو برخو ته ځانګړې او اجرا کیږي. د بیلګې په توګه کې د حسابونو جدول ته وګورو، د ادارو بودیجه په بیلابیلو برخو ویشلې ده چې د کوډینګ بلاک په نوم یادېږي. په دې کوډونو کې اقتصادي کوډ، د پروګرامونو کوډ، د پروژې کوډ، د ولایتونو کوډ، د ادارې یا تشکیل کوډ، د پیسو یا تمویل د منبع کوډ او هغه کوډونه چې عادي او پراختیايي بودیجه رانغاړي شامل دي. د افغانستان په ملي بودیجه کې مهم کوډونه: یویش کوډ. د افغانستان ملي بودیجه کې یویش کوډ د معاشونو او د کارکونکو د حقوقو لپاره کارول کیږي. دویش کوډ. د افغانستان په ملي بودیجه کې دویش کوډ د توکو او خدماتو د لګښتونو لپاره کارول کیږي. درویش کوډ. د افغانستان په ملي بودیجه کې درویش کوډ د ګټې او د قرضونو د بیا ورکړې لپاره کارول کیږي. څلورویش کوډ. د افغانستان په ملي بودیجه کې څلورویش کوډ د سبسایډي، مرستو او ټولنیزو ګټو لپاره کارول کیږي. احتیاطي کوډونه. احتیاطي کوډونو کې د بیړنیو حالاتو زیرمې شامل دي چې د تیر مالی کال لګښتونو او د دولت بودیجوي امکانات ته په کتو وړاندوینه کیږي او په لاندې برخو کې کارول کیږي: بیړنی حالات، د نه وړاندوینې وړ حالات، اجتناب پذیر حالات او نه تمویلیدونکي حالات. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي بودیجه د هیواد د داخلي منابعو څخه تمویلیږي چې ولس ته حساب ورکوونکې مؤثره، شفافه او مثبتو پایلو ولاړه بودیجه شمیرل کیږي. ګام پر ګام د ځان بسیا افغانستان په لور.